مولانا مصبر شاه صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، سٹیج باندې ناس، ډیرو قدردانو ملمنو او قربانو او مخامخ زما ډیرو قدرمن درونو ملمنو او قربانو دواړو، السلام علیکم. زما خیال داو چې زمونږ د ګرانو ورونو شمشاد غمګین صاحب او د سخي جان صاحب په زندګۍ باندې خو د ملګرو روشنايي واچوله، خو هغه روشنايي په هغې وانه چوله چې کومه بنیادي روشنايي ده. نو زما زړه دا غوښتل چې د هغوی د زندګۍ څه بعضې باریکې ګوشې تاسو مخکې پیش کړم. دا دواړه زمونږ د دې محلي وو، زما نه تقریبا د 1 کال مشرانو دواړه. په دې یو کوڅه کې مونږ ماشومان رالوی شو، سپینګیر شو، هغوی وفات شو. لا زمونږ صورت شته. په دې دواړو کې دا کلاس ملګری زما چې و نو هغه شمشاد غمګین صاحب و چې د 5مه پورې مونږ په یو کلاس باندې په ټراټونو باندې ناسته کړې وه. ګرانو محترم ورونو، زموږ په کلاس کې شمشاد غمګین دومره قابله هستی وه چې د ده قابلیت ته زه بلکل حیران وم. یعنې په ظاهر یو معذور، لیکن قابلیت ډیر زبردست قابلیت و. هغه وخت کې ډیره غریبي وه. مطلب دا چې نه چا بهر دنیا لیدلې وه او نه داسې د چا ډیر جاګیر و. ډیره غریبي وه. زموږ خپله ډیره غریبي وه. مونږ د یو قوم خلک یو، دا زما د تره زوی دی. ده چې کله صحده پورې سکول وویلې د غریبۍ د وجې نه مخکې لا نړو او ما هم سکول پرېښوده، د غریبۍ د وجې نه مزدوري شروع کړله. سخي جان او زه مونږ به یو ځای مزدوري کوله. 7 کاله مسلسل ما مزدوري کړې او د هغې نه پس مې علم شروع کړی دی. او سخي جان به راسره یو ځای پنجاب کې مزدوري کړې، لاهور کې، په کوهاټ کې او اټک کې او مختلفو ځینو کې مونږ مطلب چې یو ځای پاتې شوي وو او په میاشتو میاشتو یو ځای پاتې شوي وو. خو دا دواړه داسې عجیب ملګري وو. زه به تاسو ته یو عجیبه خبره په دې منځ کې وکړم. مونږ په قوم دلزا کې، او دا دلزا قوم دومره وران قوم د دې جنګ په بیه اخلي. خو شمشاد غمګین الحمدلله چته چا سره جګړه نه ده کړې. دا به څوک ثابته نه کړي، دا به څوک ثابته نه کړي چې چا خدمت یې نه دی کړی، او دا به څوک ثابته نه کړي چې چا سره جګړه کړې ده، یا یې چاته کنځل کړي دی، یا چا د چا بد ویلي. الحمدلله ښکلې زندګي تېره کړې ده. بیا مونږ خو ما مزدوري کولو. د شمشاد غمګین کار نو د ده هغه دور اندیشي درته بیانوم. هغې وخت کې د جنرال ضیاء الحق حکومت و او د دې ځای نه غریب چاته چانه پیسې واغشتې او لاړو اسلام آباد ته لاړو. او جنرال ضیاء الحق چې په کومه لار باندې راتو، هغې لار کې ولاړو، وته ودرېدو، ګاډی ودرو. چې ګاډی ودرو نو هغه وله 500 روپۍ په هغې زمانه کې ورکړې. ښه، د سن 77 خبره ده. هغې زمانه کې وله 500 روپۍ هم ورکړې او ورته ډي سي ته ټیلیفون وکړي چې دا به نوکر کوې. ډي سي ته ټیلیفون وکړي چې دا به نوکر کوې، او هغې د هغه ټایم نه نوکر کو. خو بیا د قابلیت دومره وګورئ چې پټواري به ده ته محتاج و، ګرداور به ده ته محتاج و، او د ده چې کوم لیکلو او کومه پویه وه نو سړی ورته حیران پاتې و. ده به چې کوم مضمون جوړو په ډېر ښکلي انداز باندې بیا مضمون جوړو. خو دومره خبره وه چې بیا وروسته یې واده وکړو. د غریبۍ د وجې نه مزید تعلیم ونه کړه. کني دې وخت کې دی تقریبا زه چې دا د ډي سي لایق سړی و، چې دا ډي سي جوړ شوی وي، د دې لایق سړی و. خو د غریبۍ د وجې نه بیا تې بچي راته وشو، نو د هغې د وجې نه مخ په وړاندې لا نړو. لیکن د ژوند دې څه ډېر خدمات پرېښي دي زما ګرانو محترم ورونو. بل سخیدالله ورور دی زمونږ، نو دا د ماشومتوب نه شاعر و. ډېر ماشوم و چې ده به شاعرانه الفاظ کوم بیانول حیران به ورته، او دومره وزندار الفاظ چې د هغې زه تاسو ته اړوسه مثال نشم پیش کولی.
ډېر قیمتي الفاظ به سخید الله سخي جان یو ځل ما ته وایي یو شعر مې جوړ کړی دی خو په دې ځای کې مې دا یو لفظ ورسره لګولی دی او په معنی یې نه پوهېږم ما ورته دا ډېر قیمتي لفظ دی وایي د دې څه معنی ده ما چې دا خو د عربي لفظ دی او دا یې معنی ده او دې ځای سره جوړیږي هم نو دا یو یاد ساتئ نبی علیہ السلام فرمای ان من الشعر لحکمت او کما قال علیه الصلاۃ والسلام بعض اشعار دا ډېر لوی علمي بعض اشعار ډېر لوی علمي او داسې نه چې سړی داسې سرګردانه په هر څه پسې ګرځي او د چا بد ویل او د چا ښه ویل او مته صرف تړون د اشعارو د الفاظو نه د الفاظو صرف تړون نه الحمدلله په شاعرۍ کې ما ته خپل ډېر عبور حاصل دی او تقریبا د پخوانو شاعرانو چې څومره دي داسې که زه تاسو ته نومونه والم کېدای شي د ډله کې دا شاعران هم ډېر نه پېژني ما الحمدلله د هغې کتابونه سټډي کړي دي د هغې د شعر او شاعرۍ وزن مې معلوم کړی دی او ورسره د عربي میدان کې الحمدلله کوم شاعران دي په دنیا کې اول نمبر شاعر چې تیر شوی دا لبید تیر شوی دی لبید او په زنانو کې چې اول نمبر شاعر تیر شوی دا حنسا رضی الله تعالی عنها تیر شوی ده چې هغه څلور بچي او څلور واړه شهیدان شو هر یو به د خپلې مور شعر ویلی او په ګڼه کې به د کافرانو نه وتو تر هغې به نه راوته تر څو چې به شهید شوی نه او چې کله څلور واړه شهیدان شو نو دې د الله شکر ویستی وی چې د دې ورځې لپاره ما دې بچو له پی ورکړو نو په دنیا کې د ټولو نه اول نمبر شاعره حضرت حنسا رضی الله تعالی عنها د صحابیه ده او زه به د شاعرانو وروڼو ته یو عجیبه خبره م وکړم دا شعر ګوره ډېره لویه معنی لري لبید چې نو دا دشمنانو بوتو دشمنانو نو قتلو یې دی خو چې پوه شو چې ما قتلی نو یا لکه زما په زړه یو ارمان دی او دا تاسو ته بیانوم وی وایه دا وی زما په زړه دا ارمان دی چې زه تاسو ته یو بیت ویم او زما لوڼو ته چې زما کور کې زامن نشته لوڼه دي او هغې ته دا بیت ورسوئ هغې وی چې دا خو دومره ګرانه خبره نه ده بیت راته ووایه نو ده ورته وویل چې بنت لبیدن ان اباکما بس صرف دومره یې ورته وویل ای دواړو لوڼو د لبیدو بېشکه ستاسو پلار اوس ظاهره دې څه معنی نیمګړې جمله ده ثابته جمله نه ده دی خو یې مړ کړو او چې کله لاړل او د ده په کوڅه کې اواز وکړه چې بنت لبیدن ان اباکما کور کې لوڼه نه یو لور هغه بلې خور ته وایي چې لږ وکې دا سړی خو څه خبره کوي نو ده ته یې وایي چې تاسو څه وویله وی دا خبره ده چې بنت لبیدن ان اباکما وی خلک صبر وکړه صبر وکړه کوټې ته ننوت توره یې راواغسته او بهر وروته هغه سړي نه سر کټ کړه چا ورته وایي چې دا ولې وی زما پلار ما ته پیغام را لېږلی چې قاتل مې دا دی راګیر کې چې خلاص در نه شي وی د څه نه معلومې وی دې لفظ سره بل لفظ نه لګي دې لفظ سره بل لفظ نه لګي بنت لبیدن ای د لبید دواړو لوڼو ان اباکما بېشکه ستاسو دواړو پلار مقتول قتل کړی شوی دی والقاتل آتاکما او قاتل تاسو ته راغلی کوڅه کې ولاړ دی مقتول والقاتل آتاکما نو ګوره شاعرانو دا هم عجیبه عجیبه د دې خپل دغه دی مدینې منورې ته یو بادشاه راغی او هغه د هغې ځای ګورنر ته دغه وکړه چې عراق باندې پایتخت و چې ما له یو قابل کس وګوره د مدینې منورې نه ډېر عمر وشو زه تللی ما نو د دې کورونو پته راته نه لګي نو چې هغه ما ته نشاندهي کوي نو هغې ورته یو کس ورکړ ډېر قابل سړی خو د هغه خوی دا و چې بادشاه به ترې تر څو تپوس نه وکړی نو بې ځایه به نه ګړېده او چې بادشاه به ترې تپوس وکړو نو سنجیده جواب به یې ورکړ بادشاه ډېر خوشحاله شو نو هغه دپاره یې څه پیسې انعام مقرر کړې به خپل سیکري ته یې ویل چې دا والا ورکړه بادشاه خو خبره وکړه خو هغه خبره لیټ شوله او د کس سره پیسو ډېر ضرورت شو نو په یو لار باندې راتلل نو بادشاه ته یو بیت وي چې ان هذا بنت عاتکه وی بادشاه قربان دا د عاتکې کور دی او چپ شو بادشاه پوه شو چې دې کس خو چرته خلاف واقعه خبره نه ده کړې دا خبره چې وکړه دې کې څه معنی شته
نو هغه بادشاهانو ته به هم قصیدې یادې وې، نو هغه هم هغه قصیده شروع کړله او الټ پلټ کولی اړوله راړله، اخر دې ځای ته ورسېدل چې بعضې خلک داسې وي چې هغه د خولې خوندونه دي، خو بادشاه قربان ته داسې نه ته چې څه ووایې نو هغه کې. بعضې خلک داسې وي چې هغه د خولې خوندونه دي، خو بادشاه قربان ته هغه نه یې، ته هغه یې چې څه ووایې نو هغه کې. نو سمدستي سیکرټري ته مخ راواړو، وی هغه ما چې دله انعام مقرر کړی دی ورکړی دی که نه؟ سیکرټري ورته وایي چېرې جی خو ما نه ایثار شوی دی، خو معقول عذر یې ورته بیان کړي چې په دې وجه رانه ایثار شوی دی. وی ښه نه وله ډبل ورکه، هغه پیسې وله ډبل ورکه. وګوره شاعرۍ چې دي که نه، دې کې یو عجیبه خبره ورته وکړم. یو شاعر زړې څپلۍ پخپو وي، بادشاه په اس راسورو، هغه شعر خو رانه عربي کیر دی، خو دا شاعر دا شعر جوړ کړی و چې زما سورلی تاله په هوا کې درونه رسوي که نه، زما سورلی تاله ما په هوا کې درونه رسوي، نو په هغه سورلی دې اورو لګي. نه بادشاه ورته اشاره وکړي دا دغه دی دا سورلی ده ستا. نو دا ګوره شاعر ګوره سمدستي څه حاضر جواب و، یو بادشاه قربان چې ستاسو اتیې دومره ډېرې دي، زما سورلی به خود داسې وي. ستاسو اتیې دومره ډېرې دي نو زما سورلی به خود داسې وي. بادشاه په دې خپله خبره شرمنده شو، ډېر کافي انعام یې ورکړو، هغه څپلۍ وله نه وې کړلې. پخوا به د بادشاهانو دربار کې شاعران ناستو، ښه شاعران به پکې وو. محمود غزنوي صاحب تاریخ فرشته مې کته، نو محمود غزنوي صاحب خپل یو وزیر ته وایي چې بادشاهانو ته وګورم نو زړه مې غواړي چې ورته مې کتې، خو چې ځان ته وګورم نو ځان نه مې زړه بد شي، چې شیشه کې ځان ته وګورم زړه مې بد شي. هغه څنګه محمود غزنوي صاحب چیت سړی و، غټې غټې شونډې وې، سرې سرې سترګې وې، تک تور و، چیت پوز یې و، بیا پکې ټکي ټکي مخم و او چودې پوندې وې. نو چې ځان ته وګورم نو ځان نه مې زړه بد شي. نو هغه وزیر یې ډېر هوښیار و او ته بادشاه قربان خبره داسې نه ده، ته د خپل دربار په عالمانو باندې او په اسلامي شاعرانو منور که، ستا د شکل نوم به څوک نه اخلي، ستا کارنامې به خلک یادوي. ستا شکل به څوک نه یادوي، کارنامې به دې خلک یادوي. رښتیا وایه د محمود غزنوي صاحب نه زما خیال زیات کسان داسې نو خبر چې هغه بدرنګ و، زیات خلک به نو خبر، خو کارنامې خلک یقینا یادوي. نو دې پورې ته وایم چې الحمدلله پخوا شاعرانو دپاره بادشاهانو ډېرې قربانۍ هم کولې، ډېرې عطیې به ورکولې. یو ړوند شاعر یو بادشاه له راغی او قصیده بیان کړه. چې قصیده بیان کړه نو بیا د بادشاه سره ماما ولاړو. نا ماما د دې ړوند نه تپوس کوي چې ما تصنعو، ته څه روزګار کې؟ نو دی ورته اسقب اللؤلؤه، وایي زه خو ملغلرې سوری کوم. نو په دې هغه بادشاه غوسه شوي، اتهزأ بخالي، زما ماما پورې خاندي. وی قربان هغه ما ښه ګوري چې زه په سترګو ړوند یم. د بادشاه مدحه مې وویله که خوسې راکړه نو وبخورم بچوله به یو سمه کني زه د کار یم. نو خندا خو دې کوي چې ما نه تپوس کوي چې ته څه کار کوې. عرض مې دا دی چې دا شعر او شاعري دا ګوره یو ډېر لوی کمال دی، خو په دې کې به موږ د قوم خدمت کوو، د قوم خدمت به کوو. شعر او شاعري ډېر بهترین څیز دی او په دې کې دومره دی چې د قوم خدمت پکار دی او په صحیح معنا پکار دی. ګوره یاد ساتئ زما د شعر او شاعرۍ سره خو ډېر د پخوانه تعلق دی، خو زما په خیال سره زما د خپلو مقتدیانو او د خپلو ملګرو ته هم پته نه وي چې د شعر ویلی شي که نه شي ویلی. ما په سن 94 کې د یو شهید په باره کې 4 بیته لیکلې وه. سن 94 کې یو شهید په افغانستان کې شهید شوی او بیا هغه روسیانو ظالمانو ورسره ډېر ظلم کړی او ټینک پسې یې راښ کړو او بیا یې یو ځای کې پټ ښخ کړو. 3 میاشتې او 14 کاله پس هغه د هغه ځای نه راووتو او چې راووتو نو د ګیرې نه تازه تازه څاڅکي د اوبو بهېدله او هغه وینه چې کومه هغه هم د هغه زخمونو نه بهېدله. بیا پې دوباره جنازه شو، د هغې نه پسې دفن کړو. نو هغه پسې ما سن 94 کې یو 4 بیته لیکلې وه. خبر شه په احوال علاقه د سروبي کې پیدا شو غلام جان کر ایرون یو بشر وکې د برابر. قصه درته کومه په حال د خبره ومه پیدا دغه هلک شو غلام جانو په خوشحال. خبر شه په احوال نامدار په شراجان شو، په خلقو کې عیان شو، رو رو بغټېدل لکه اونه د صدبر او غکې د برابر. خبر شه په احوال علاقه د سروبي کې پیدا شو غلام جان کر ایرون یو بشر وکې د برابر. رو رو بغټېدلو سبق بیا ویلو
اخر حقانیه کې ور داخل شو د غلال خبر چپا احوال فارغ شو اکوړینا پټکی به ور تړینا پټکی ور پسر کو شخکار پسم او غره وکې د برابر پټکی چې پسر کو شروع بیا سفر کو داخل شو په عزبین کې اقربه شو خوشحال خبر چپا احوال خوشحال اقربا شو چې دې کله مولا شو راتل ملاقات لسوک د لر او سوک د بر او وکې د برابر بیا زړه راوچت شو جهاد طرف ته نیت شو جهاد کړ شروع شي برازي ته لا یزال خبر چپا احوال شروع بیا جهاد کو روسیا نه ډیر برباد کړو ناره په جهاد کې کړه د الله اکبر او وکې د برابر یو ورځ راوچت شو شروع په تلاوت شو روسیان شو ته چاپی ردی منس کې شو فی الحال خبر شپا احوال په جنگ شیو تربلا ضربه بچلیدلا پیاله د مرګ نوش کړه په لوري د اکبر او وکې د برابر شهید کو ظالمانو پزل سخت روسیانو پیاله د شهادت نوش کړه ډکه د کمال خبر شپا احوال بیا ټینګ پورې تړل او پزمکه بیا راخکلو جوسه کړل زخمی دغه خوري نامور وکې د برابر نو یوځه ولا بیا خوخ کو په هغه ځای کې خخ کو راضی په هرچا وخت ګوره قدرت د ذل جلال خبر شپا احوال درې میاشتې او سورلس کاله پې تیر شو زما لاله د هغې خاورو لاندې راښکاره شو بختور او غکې د برابر چې ختم شو روسیان ښکاره شو د غزوان زخمونو نه تازه وینه بهېدله بې مثال خبر شپا احوال ترې وینه بهېدله او ښکاره به ځلېدله د ده کرامت و معجزه د پیغمبر او غکې د برابر ترې وینه بهېدله ښکاره به ځلېدله د ده کرامت و معجزه د پیغمبر وکې د برابر بیا ښه په ډېر عزت دفن شو سلامت پرې وشوه جنازه شلو د سیالو سره سیال خبر شپه احوال شاکر مسمر شاه یم او په دین باندې فدا یم قصه مې خوندوره درته وکړه په هنر او وکې د برابر زما خو الحمدلله لکه داسې د عامو اشعارو شوق نشته یا به پکې وعظ نصیحت وي یا به داسې د مقصد خبره پکې وي هسې د تړون د الفاظو سره مې شوق نشته دا ما یو شعر لیکلی چې مخلوق نه تمه مه کړه د خالق د در نه تمه کړه مخلوق نه تمه مه کړه د خالق د در نه تمه کړه بدۍ نه توبهګار اوس او نیکۍ ځان له راجمع کړه توبه په اخلاص وکړه نو بدۍ به دې ورانې شي او چې نیک عمل اختیار کې ستا به ختم خطاګانې شي نیکۍ ځان له درنې که او د بدۍ تله دې کمه کړه نیکۍ ځان له درنې که د بدۍ تله دې کمه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه نیکۍ ځان له راجمع کړه چې چا سره ملو شي خامخا ورته سلام کوه د اسلام طریقه ده چې چا سره ملو شي خامخا ورته سلام کوه سلام نه پس که غواړې ورسره بیا نور کلام کوه نو مخلوق سره د مینې او محبت رابطه سمه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه نیکۍ ځان له راجمع کړه که راشي د چا منځ کې څه خفګان پکې جرګې کوه که راشي د چا منځ کې څه خفګان پکې جرګې کوه خفګان د دوی نه لرې که ضرور د مرکې کوه نو تل دا کړه نصیحت وایي یو بل سره لانجه مه کړه تل دا کړه نصیحت وایي یو بل سره لانجه مه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه نیکۍ ځان له راجمع کړه او که ډېرې ګنهګار بیا هم د رحم امیدوار اوسه که ډېرې ګنهګار بیا هم د رحم امیدوار اوسه بخشش د رب نه غواړه د ګناه نه توبهګار اوسه نو معافي به درته وکړي بله ته د عمل شمه کړه معافي به درته وکړي بله ته د عمل شمه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه نیکۍ ځان له راجمع کړه او معافي کوي رحیم کریم دې تمه د بخشش کوه معافي کوي رحیم کریم دې تمه د بخشش کوه الله رضا کوه په عبادت کې ښه کوشش کوه الله ته په زارۍ شه چشمان ډک دواړه د نمه کړه الله ته په زارۍ شه چشمان ډک دواړه د نمه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه او نیکۍ ځان له راجمع کړه شاکر مسمر شاه ورته په در کې تل جړا کوم شاکر مسمر شاه ورته په در کې تل جړا کوم او ګناه مې د سیوا د اپ تمه د مولا کوم نو د قبر حشر نشر د عذاب نه مې بېغمه کړه د قبر حشر نشر د عذاب نه مې بېغمه کړه بدۍ نه توبهګار اوسه او نیکۍ ځان له جمع کړه او دا مې د دې وروڼو په باره کې یو لیکلی دی څوک په مرګ رانه جدا شو څوک په ژوند رانه جدا شو څوک په مرګ رانه جدا شو څوک په ژوند رانه جدا شو نو تاسو ووایئ ملګرو په ژړا که په خندا شو
څوک په مرګ رانه جدا شو، څوک په جون رانه جدا شو، نو راته ووایه ملګرو په ژړا که په خندا شو چې خپل ځان ته نظر وکړم مور او پلار زمانه لاړل، چې خپل ځان ته نظر وکړم مور او پلار زمانه لاړل، پاک الله ته و منظوره په تلوار زمانه لاړل، پاک الله ته و منظوره په تلوار زمانه لاړل، او دوی بل کور ته منتقل شو ښه په جار زمانه لاړل.